د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. تر 200 زره د افغان دفاعي ځواکونو شمېر رسېدل. په افغانستان کې د پاکستان پر بریدونو کې ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې د امریکا خواشیني او د سویډن کمیټې د فعالیت پر درېدو د افغان ناروغانو اندېښنه. اوس هم له نړۍ څخه. د روسیې په حملو کې اوکرایني ولسي وګړو ته مرګ ژوبله، پر سوریې د اسرائیلي ځواکونو توغندویز بریدونه او استرالیا د بشري حقونو په پلمه له افغانستان سره د کرکټ لوبې ځنډول. اوس هم بشپړ خبرونه. ملي دفاع وزارت 1402 لمریز کال له لاسته راوړنو ډک بولي. وایي دغه وزارت په اډانه کې 200 زره سرتیري د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سر او مال د خوندیتوب په موخه ځای پر ځای شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دغه کال کې د زرګونه میله درنو او سپکو وسلو سربیره په سوونه پوځي وسایط او الوتکې ترمیم کړي چې اوس عملاً د ګټې وړ دي. د ملي دفاع وزارت وایي تر دې دمه د دغه وزارت په چوکاټ کې د سرتیرو شمېر تر 200 زره کسانو پورې رسیږي. د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د افغان پولیساتو او پاکستاني یرغلګرو ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله پاکستاني لوري د ملکي خلکو په کورونو مرمۍ توغولې دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو له لورې مقابل لوري ته په میړانه ځواب ورکول شوی دی. د پټان اوسیدونکي د پاکستان لخوا پر افغان خاوره هوایي برید هم د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل وباله. واشنګټن په افغانستان کې د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او د خبرو له لارې د رامنځته شوې شخړې پر حل ټینګار کړی. د سپینې ماڼۍ ویان یوکرین ژان پیر له پاکستانه غوښتي چې له زغم کار واخلي، خو د نوموړې په وینا د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین هیله ښودلې چې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای نشي. اسلامي امارت تل ویلي چې افغان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. ټام ویسټ پر خپله ایکس شبکې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي څو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې کارکوونکي او ځینې مرستندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په غزني او بلخ کې د دې کمیټې دوو کارکوونکو چې ویې نه غوښتل نومونه یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډېر شمېر کارکوونکو او هغه کسانو ته چې له مرستو یې برخمن کېدل زیان رسوي. او وروستی خبر، یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړي د وژنې په قضیه کې مجرم وپېژندل شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې یو 50 کلن محمد سعید خای د یو بل مسلمان 40 کلن آفتاب حسین د وژنې لپاره له عمري بند سره مخ شي. د 2023 کال د جولای په 26 د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکي ښار کې 3 کسان ووژل شول چې یو یې آفتاب حسین و. نړیوال خبرونه زما همکار تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر، د اوکراین په خرسون کې د روسیې په توپچي حملو کې 3 ولسي وګړي وژل شوي دي. د خرسون والي الیکساندر کروکودین ویلي چې د دې حملو پر مهال د استوګنې 2 لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. بلخوا د دونیتسک سیمې والي د روسیې ځواکونو په بریدونو کې د یوه کس د وژل کېدو او 15 نور د ټپي کېدو خبر ورکړی. اوکراین بیا د روسیې د 2 بي پیلوټه کشفي الوتکو د نسکورولو خبر ورکوي. اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بیلاروس د غلو دانو پر وارداتو مالیې وضع کړي، څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوښ کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تمه د اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې پر هر ټن 15 ایرو اضافي مالیه وضع کړي. د سوریې دفاع وزارت مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دمشق په شاوخوا کې یو شمېر پوځي سیمې په توغندیو ویشتلي چې له کبله یې مالي توانونه اوښتي دي. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیل د یو شمېر توغندیو مخه نیولي خو ځینې یې چاودلي دي. چین او هند د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده. لویدیځو هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو پیاوړي سیال په نشتوالي کې شوي دي. د روسیې د ټاکنو د پایلو په اساس 1 کلن پوتین د څه باندې 80% رایو په ګټلو یو ور بیا ولسمشر شو. مرسیډیز بنز کمپنۍ اعلان کړی چې د خپلو محصولاتو تولید په ازمایښتي توګه له انساني روباټونو ګټه اخلي.
دغه کمپنۍ وایي روباټونه به په تکراري او ګرانو کارونو کې وکارول شي. د بینس روباټ اپلو نومیږي چې اپټرونیک په نامه امریکایي شرکت جوړ کړی. افغان کرکټ ملي لوبډلې ایرلند ته ماته ورکړه او د 20 اوریزو لوبو سیریزه یې 2-1 وګاټه. افغانستان په وروستۍ او درېیمه 20 اوریزه لوبه کې چې په شارجه کې وشوه ایرلند ته د 156 منډو هدف ټاکلی و، خو د ایرلند ټول لوبغاړي په 98 منډو آوټ شول او افغانستان د 50 منډو په توپیر لوبه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټینګ کې ابراهیم ځدران تر ټولو ډېرې 72 ناسوځېدلې منډې وکړې. او وروستی خبر د استرالیا د بشري حقونو د مسایلو په پار له افغانستان سره د 20 اوریزو لوبو پلان شوې لړۍ ځنډولې. د کریک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ ویلي چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له کبله د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې چې افغانستان او استرالیا ترمنځ د 23 اوریزو لوبو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. او بیرته ورګرځو خپل همکار الهام کاکړ ته. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.